سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مې پر تن وي. زه مسیح الارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ صاحب یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن د الستریټر 11مه زده کړه ده او په نننۍ زده کړې کې به موږ ډېر مهم او هغه اپشنونه چې ډېر زیات په الستریټر کې هغو ته ضرورت دی چې موږ یې باید زده کړو. نو نن کومه جلسه چې دا یو څه توفیر له نورو جلسو سره لري، ځکه د موږ کامره، مایک او ځینې نور مشکلات د حل لپاره موجود دي. نو کېدای شي غږ یو څه سم ثبت نشي او ځینې نور مشکلات وي، ځکه اوس موږ په یو داسې ځای کې یو چې موږ دغو وسایلو ته هېڅ لاسرسی نه لرو. نو نه غواړم چې د موږ دغه درسونه ډېر شاته پاتې شي، ځکه نننۍ جلسه زه غواړم چې تاسو ته یې رافایل کړم. نو د ټولو نه د مخکې تاسو باید الستریټر راخلاص کړی وي. نو په نننۍ جلسه کې کومه جلسه چې ده په هغو کې زه تاسو ته په شارپر ټول، همدغه ډول پنسل ټولز او سمارټ ټول، همدغه ډول ځینې نور مهم اپشنونه دي چې غواړم تاسو ته یې در زده کړم. نو د ټولو نه د مخکې موږ راځو الستریټر پروګرام سافټویر هغه راخلاصوو. نو وګورئ، د ټولو نه تر مخه زه غواړم تاسو ته شارپر ټول در زده کړم. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د شارټکټ کی څخه استفاده وکړئ، نو تاسو باید صرف په شیفټ پلس ان باندې کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو ته شارپر ټول په اتوماتیک ډول سره انتخاب شي. نو وګورئ، نو د شارپر ټول څخه په کوم ځای کې موږ استفاده کوو. ځینې وخت ضرورت پیښیږي تر څو پورې موږ یو شیپ ډېر په چټکۍ سره غواړو چې هغه جوړ کړو. یعنې د ما هدف دا دی چې هغه منظم یا هندسي شیپونه چې د مخکې څخه الستریټر ته ورپېژندل شوي دي په شارپر ټول باندې موږ هغه ډېر په چټکۍ سره کولی شو جوړ کړو. د مثال په ډول سره وګورئ، زه غواړم چې یو منظم شیپ دایره جوړه کړم. وګورئ، که هر څو غیر منظم موږ جوړه کړله، هغه په اتوماتیک ډول سره موږ ته منظمې دایرې ته کنورټ شوله. نو بیا که چېرته زه غواړم چې یو مثلث رسم کړمه، وګورئ په دغه ډول سره به موږ ته مثلث رسم شي. اما دغه شیپونه چې دي د مخکې څخه الستریټر ته ورپېژندل شوي دي او دغه منظم هندسي شیپونه دي. سمه ده. نو وګورئ په همدغه ډول سره وګورئ، اوکې، دغه کوم شیپ چې وه دا الستریټر ونه شوی پېژندلی، ځکه په منظمو هندسي شیپونو کې د ما په شخصي نظر باندې دغسې یو شیپ نشته دی. نو وګورئ، که چېرته تاسو غواړئ چې مربع شیپ جوړ کړئ، دا هم یو مربع شوله. او که غواړئ چې یو مستطیل شیپ جوړ کړئ، تاسو کولی شئ په دغه ډول سره وګورئ مختلف شیپونه ډېر په چټکۍ سره جوړ یې کړئ. ځینې وخت دلته ضرورت پیښیږي، وګورئ په دغه ډول. اوکې، دا هم کله چې په بل شیپ باندې ورګډ شي هغه ساحه، نو هلته هغه کوم پارت چې دی هغه کلوز کېږي یا هم بندېږي. نو بیا په خپله الستریټر کوشش کوه تر څو پورې هغو ته ورته یو شیپ جوړ کړه. نو په همدغه ډول سره وګورئ، یو بل شیپ هم غواړم چې تاسو ته یې جوړ کړم په دغه ډول سره. نو یعنې تاسو ځینې وخت ضرورت کېږي چې تاسو ډېر په چټکۍ سره یو شیپ جوړ کړئ، هغه شیپ چې د مخکې څخه الستریټر ته ورپېژندل شوی او یو هندسي منظم شیپ وي. دا هم شارپر ټول وه. نو راځو دوهمه صفحه راخلاصوو. نو وګورئ، په دوم قدم کې زه غواړم تاسو ته پنسل ټول باندې کار وکړم. نو که چېرته تاسو غواړئ د شارټکټ کی څخه استفاده وکړئ، صرف خپل د کیبورډ ان بټن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به د شارپر نه په مستقیم ډول سره پنسل ټول اوپن شي. نو د پنسل ټول کوم خاص کارکردګي نه لري، اما په ډیزاینونو کې کله چې د هغو تطبیقاتو ته موږ ولاړ سو، نو هلته موږ پوهیږو چې د پنسل ټول څخه په کومو ځایو کې، په ډېرو باریکو ځایو کې له پنسل ټول څخه موږ استفاده کړو. اما د پنسل ټول کومه خاصه کارکردګي لري، وګورئ، د پنسل ټول څخه هدف دا دی چې موږ د پنسل په ډول سره، سمه ده، هسې وګورئ موږ پین هم لرو. د پین او پنسل یو له بل سره توفیر لري، اما پین نسبت پنسل ته یو څه ډبل دی، پنسل نسبت پین ته یو څه زخیم یا هم یو څه نری توره دی. نو وګورئ، زه غواړم چې تاسو ته یو شیپ جوړ کړم په دغه ډول سره. وګورئ، اما پنسل ټول چې دی هغه شیپ چې موږ کوم جوړ کړی هغه
یو ډول سموث یا هم منظم کی وي وګورئ که شیپ ته تاسو ښه په ځیر شئ موږ څومره په غیر منظم ډول سره دغه شیپ وګورئ جوړ کړه په دغه ډول سره اما وګوره چې دا څومره په منظم ډول سره هغه سموث کی وي او دغه شیپ منظم کی وي نو له پنسل ټول څخه موږ پری هند یا هم په آزاد ډول سره د پنسل ټول څخه موږ استفاده کړلی شو نو ان شاء الله بیا وروسته په کوم تطبیقات چې د ډیزاینو دي په هغو کې پنسل ټول باندې ځینې پروژو کې راځي چې موږ ان شاء الله تاسو ته په هغو ځای کې هم بیا وښیو نو دا ښه خبره ده چې تر څو پورې تاسو دلته هم زده وي راځو سمارټ ټول ته سمارټ ټول وګورئ که چېرته تاسو راشئ پنسل ټول د لاندې سموث ټول موجود دی د سموث ټول وظیفه څه شی ده مخکې په تیرو درسو کې موږ هم دې ته یو لنډه یادونه کړې وه او غواړم چې دلته هم تاسو ته یو ځل بیا یادونه د دې وکړم نو وګورئ که چېرته موږ د پین یا پنسل په ذریعه باندې یو شیپ جوړ کړو او هغه یو ډول غیر منظم وي وګورئ موږ دا د پنسل په ذریعه باندې جوړ کړی او تاسو کولی شئ چې د پین په ذریعه باندې مو هم جوړ کړی وي د هغو نه استفاده وکړئ یعنې د منظم کولو دپاره دغه سموث ټول څخه موږ استفاده کړو نو د ټول نه د مخکې تاسو که غواړئ چې د سموث ټول څخه استفاده وکړئ نو تاسو باید هغه شیپ کوم مربوط شیپ چې دی هغه تاسو باید سلیکټ کړی وي نو اوس موږ چې دی هغه شیپ موږ سلیکټ کړی دی او غواړم چې له نه استفاده وکړم وګورئ غواړم دغه ځای چې کوم دی دا یو څه غیر منظم دی دا منظم کړم وګورئ صرف تاسو چې کله هغه سلیکټ کړه په مختلفو طریقو سره تاسو کولی شئ چې هغه سموث یې کړئ یا نرم یې کړئ یا یو ډول مایل توره یې کړئ نو وګورئ راځو یو ځلې بیا هم اوکې پن سموث نو راځو اوکې سموث انتخابوو د ټول نه د مخکې موږ باید شیپ انتخابوي اوکې وګورئ دلته مختلف کارونه تاسو کړلی شئ لومړی په ځینو حالاتو کې تاسو کولی شئ چې د غفت څخه استفاده وکړئ که چېرته پت باندې کار ونه کړو نو تاسو بیا په دوهم قدم کې د انکر پاینټونو څخه استفاده کړئ دغه کومې شنې نقطې چې دي دلته انکر پاینټونه وي چې په تېرو جلسو کې موږ دلته یادونه کړې وه او اکثر وخت کومه هغه منکسروالی یا هم غیر منظموالی په انکر پاینټونو کې راځي چې هغه تاسو کولی شئ چې مختلفو طریقو څخه هغه منظم کړئ نو راځم زه دغه شیپ یو څه رازوم کوم یا هم رانږدې کوم یې په دغه ډول سره وګورئ تاسو باید مربوط انکر پاینټ باندې کلیک وکړئ وګورئ موږ چې کله په مربوط انکر پاینټ باندې کلیک وکړو هغه یو څه منظموالی ځان ته غوره کوي په دغه ډول سره وګورئ اوکې وګورئ سمه ده نو په دغه ډول اوکې وګورئ هغه شیپ یو څه منظم کیږي اما مهموالی څه شی دی دلته چې تاسو باید انکر پاینټ دلته په نښه کړئ چې غواړئ په هغو کې بدلون راولئ په دغه ډول اوکې وګورئ چې کله په هغو باندې تاسو کلیک وکړئ هغه پخپله په اتوماتیک ډول سره هغه منظموالي خواته ځي اما تاسو کولی شئ چې وروسته بیا د مختلف فت چې چېرته موجود وي د هغو فت څخه په استفادې تاسو کولی شئ چې هغه منظم کړئ وګورئ په دغه ډول سره که چېرته انکر پاینټ ته تاسو په ځیر شئ انکر پاینټ درګرده تغییر خوري ځای بدلون کوي نو په همدغه ډول ډېر کم اندازې سره هغه هلته څنګه کیږي منظم کیږي نو که چېرته زه راشم پین ټول ته د پین ټول په ذریعه باندې یو شیپ جوړ کړم وګورئ دلته یې په غیر منظم ډول سره دغه ډول کړم اوکې وګورئ راځو سمارټ ټول ته نو که چېرته دلته کلیک وکړم وګورئ دغه شیپ یو ډول مایل شوله نو وګورئ یو څه یې رازوم کومه سمه ده صرف تاسو انکر پاینټ باندې کلیک وکړئ اما په ځینو حالاتو کې تاسو کولی شئ چې مکمل په دغه ډول هغه شیپ انتخاب کړئ بیا وروسته هغو ټول لاین ته هغو ټول پت ته ګوري او په هغو ډول سره هغه کار ترسره کوي وګورئ په دغه ډول سره سمه ده نو په دوم قدم کې بل کوم مهم ټول چې دی په نن جلسه کې هغه د پت اریزر ټول دی د پت اریزر ټول څخه موږ په کومو ځایو کې استفاده کړلی شو ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ یو فت اریز کړو یا یې له منځه یوسو یو ساحه یې غواړو چې له منځه یوسو نو دغه دوه پتونه له موږ سره موجود دي راځم بیا ځلې پت اریزر ټول ته نو د ټول نه د مخکې باید حتمي ده چې د تاسو هغه مربوط شیپ چې تاسو غواړئ هغه اریز کړئ هغه باید سلیکټ شوی وي کله چې هغه سلیکټ شوی وي صرف په هغو باندې به د سټارټ او اینډ پاینټ
کومې نقطې چې دي هغو پورې یعنې تر کوم ځای پورې چې کلیک وکړئ یا تاسو هولډ کړی وي نو وروسته چې کوم ځای کې کلیک پرېږدئ نو تر هغې ځایه پورې به تاسو ته دغه فات اریز شي. اما د ټولو نه مهمه شی دا چې تاسو باید مربوط شیپ سلیکټ کړی وي. نو که زه چېرته غواړم چې دغه ساحه له منځه یوسم د پات دی سمه ده تر دې ځایه پورې دغه پات اریز کېږي. وګورئ دا اوس ځان ته یو شیپ شوله یو پات شوله دا اوس ځان ته او د همدغه ډول دا یو ځان ته ځینې وخت ضرورت کېږي د پروژو په ډیزاین کې بیا وروسته تاسو پوهیږئ چې ولې په ځینو حالاتو کې موږ پات اریز کیو او څنګه له هغې نه موږ استفاده کړلی شو. سمه ده. نو راځو په دوهم قدم کې موږ جاینټ ټول ته. جاینټ ټول کومه دنده مخته وړي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دوه پاتونه سره یو ځای کړئ که هغه په هر حالت کې وي تاسو دوه پاتونه سره جاین کوئ. وګورئ لومړی دغه دوه پاتونه چې کوم دي دا را سره جاین کوم نو تاسو باید دواړه شیپونه سلیکټ کړئ. وګورئ سمه ده. نو په هغه که هره ساحه کې وګورئ زه غواړم د دغو یو شیپ مسیر یو په دغه ډول یو څه ډېر تغییر ورکړم. اوکې وګورئ نو اوس غواړم چې دغه دواړه پاتونه سره جاین کړم چې په تېرو جلسو کې موږ یو بله طریقه هم دو ښودلې وه. نو الستراتور په خپله کوشش کوه تر څو پورې په منظم ډول سره هغه دوه پاتونه سره جاین کړي. نو راځم وګورئ دغه ټول شیپ زه انتخابوم د مثال په ډول سره. وګورئ دغه دوه کوم پاتونه چې دي اوکې کنټرول زی دغه دوه کوم پاتونه چې دي زه دا سره وصل کوم. سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره وګورئ که چېرته موږ په دغه ډول سره هم کړي وای نو هغه پات تر کومه نږدې نقطه چې ده یا کوم انکر پوینټ چې دی د هغو سره وصل کوي. نو راځم بیا ځلې زه سلیکټ کړم په دغه ډول سره. اوکې وګورئ نو په دغه ډول مختلف شیپونه یا فاتونه تاسو کولی شئ چې سره جاینټ کړئ. وګورئ په دغه ډول سره. اوکې سمه ده. یا هم له دغې نقطې څخه هم وصل کولی شئ. اما وګورئ د ټولو نه مهمه دا ده چې تاسو کوم شیپونه سره وصل کوئ. نو که چېرته اوس دغه کومه نقطه چې ده دغه نقطه بنده شوې ده دا یو کلوز شیپ دی تقریبا یعنی نور بل کوم هغه نشي ورسره وصل کېدلی ځکه پات دوې شاخې نشي لرلی. سمه ده. نو په همدې خاطر باندې الستراتور کوشش کوه تر څو پورې هغه پاتونه چې یو بل ته ډېر نږدې دي هغه سره جاینټ کړي. نو اوس وګورئ دغه شیپ به هم سه یا فات به دا هم سه جاین شي. نو نننۍ جلسه یو څه ډېره په سرعت جلسه وه ځکه زه یو بل ځای کې وم او مشکلات موجود دي نشم کولی چې جلسه ډېره په تفصیل سره تاسو ته ووایم. نو خدای دې وکړي چې تاسو له دغې جلسې څخه یو څه رااخیستي وي یو څه مو زده کړي وي. نو د موږ کوم نور درسونه چې دي د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو کولی شئ چې د هغې څخه ډاونلوډ کړئ. تقریبا 7 کورسونه موږ مکمل کړي دي. کولی شئ له سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو لیدنه وکړئ او له هغې ځای څخه د ځان لپاره ډاونلوډ او یا هم په انلاین ډول سره وګورئ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د کمپیوټر ساینس نور مربوط یا نور مربوط درسي مواد هم ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ د موږ د ټلګرام چینل هم دغه ډول د موږ د فیسبوک صفحې څخه لیدنه وکړئ او له هغې ځای څخه ټول درسي مواد خپرېږي. هغه که کتابونه وي که نوټونه وي همدغه ډول که ځینې نور درسي مواد د کمپیوټر ساینس او ډیزاینینګ مربوط وي. نو خدای دې وکړي چې تاسو له دغې جلسې څخه یو څه زده کړي وي. دغه وه د موږ 11مه جلسه. تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په کار سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.